خوست کې د زون په کچه شاعرانو او ترانه‌خوانانو لپاره جوړ شوی سیمینار چې د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د ترانو او ترنم ریاست له لوري جوړ شوی و پای ته ورسید. په سیمینار کې د وزارت او ولایتي مسؤلینو سربیره د خوست، پکتیا، لوګر او غزني ولایتونو څخه په لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ترانه ویونکو برخه اخیستې وه. د هېواد د ابادۍ او د ترقۍ دا یو مهم مفهوم ده. په شعر او ترنم کې موږ تاسې د هېواد د ترقۍ، د خپلواکۍ، د ابادۍ لپاره باید شعر ولیکو، ترانې ولیکو، او بل تعلیم، بل وحدت، د ملت وحدت. داسې شعر او داسې شی نه جوړول، نه لیکل او نه یل چې هغې کې د ملت وحدت زیانمنېږي، قومي اړخ ولري، زبانی اړخ ولري. د خوست په ولایت کې د شاعرانو او ترانه ویونکو لپاره یو ښوونیز سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ترنم ریاست لخوا په لاره اچول شوی. د دې سیمینار نتایج او اثرات به انشاء الله تعالی ډېر قوي او مؤثر وي. په یاد سیمینار کې د زون په کچه بېلابېلو ولایتونو څخه په لسګونه کسانو برخه لرله چې په لړ کې د پوهنتون استادانو له لوري تحقیقي مقالې وړاندې او غوښتنه وشوه چې ټولې لیکنې باید په علمي چوکاټ کې له سمبلښت وروسته ټولنې ته وړاندې شي او په لیکنو باندې باید ژوره کره کتنه ترسره شي. که وزن، قافیه، ردیف، خنج، لنډ او اوږده رکنونه شعر جوړوي، نو شاعر بیا د دې ټولنې چاپېریال او محیط جوړوي. شاعر معمولا موږ وینو په ټولنه کې د شعر لپاره یو جالبه او اړینه موضوع انتخابوي. اخلاقي ارزښتونه به نه کمزوري کوي شاعران، یعنې په دې معنا چې د مادي پرمختګ په توصیف کې به دومره مخته نه ځي چې د انسان څخه خپل معنویت هېر شي. د یاد سیمینار په لړ کې د بېلابېلو شاعرانو، ترانه ویونکو او طنز لیکونکو له لوري اړونده چمتو شوي شعرونه، ترانې او طنزیه ټوټې هم وړاندې شوې. دغه راز د ویناوالو له لوري په دې ټینګار وشو چې د افکارو تنویر او اصلاح لپاره خپل صنعتونه وکاروي څو په دې سره یو لوی نظم رامنځته شي.